موږ په همدغه 22 کسانو کې مختلف کسان معیوبین، کونډې، یتیمان، مظلومان، غریبان، ټول مریضان دا مو ټول راغوښتي دي. د شملورو وطن، د شملورو وطن، د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د پسرلی سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د پسرلی سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن. زه چې کله د چا الله پاک چې کله د چا څخه د دوه سترګو نعمت واخلي، وایي الله پاک وایي چې زه بل هغه ته هېڅ بدل نه وینم بغیر له دغه څخه چې مستقیم یې جنت ته داخل کړم. وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. باندې تیر شوی خو نړۍ نو یو څوک چې راولاړېږي خپل د غاړې کالي خرڅوي، هغه په 10 افغانۍ په هغه باندې سره ډوډۍ رانیسي. نور یې ژوند تاسو خپله وارزوئ چې د به ژوند څنګه تېرېږي او په کوم حالت کې به قرار لري. ته کوم دې ځای پر ځای درې شهیدان شوله، پلار یې مړ شو، زره یې وچاودل. دا یو راپاته دي، شل دي چې شورویانو شل کړي دي. شل دې راته پروت دي، ای الونه دې معاینه زما په غاړه کې دی. نو څه وکړم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو الحمدلله نن یو ځل بیا 22 کسانو لپاره د خوراکي موادو توزیع لرو چې د بشیر احمد د دوی فامیل زکات دی. رب دې قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې لا هم ډېرې پیسې ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره په هره هرڅه په هره برخه کې کومک او مرسته وکړي. موږ په همدغه 22 کسانو کې مختلف کسان معیوبین، کونډې، یتیمان، مظلومان، غریبان، ټول مریضان دا مو ټول راغوښتي دي. هغه مؤمنان دي چې موږ د یوې هفتې الی 10 ورځو څخه د دوی هغه سروې کول حتی دغه نتیجې ته ورسېدلو چې دغه مؤمنان زموږ په ذهن او په فکر مستحق او د دوی سره کومک او مرسته موږ اړینه او ضروري وبلل. راځئ زه پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کوم چې په دغسې سختو شرایطو کې چې اقتصادي حالت په عموم کې د جوړو انسانانو، د کاروباري انسانانو دا جوړ نه دي. که تاسو سوشل میډیا تعقیب کې واقعا کاروبار او تجارت دا ډېر یعنی په اصطلاح باندې ډېر خلک ورڅخه په شکایت دي او واقعا هم کار نشته. نو چیرې چې یو معیوب چې دواړې پښې نه وي یا لاسونه نه وي یا سترګې نه وي، نو د دغسې مؤمنانو چې هغوی بیخي کار کوي نه، نو د هغوی زندګي او ژوند به څنګه تېرې شي؟ نو په دغسې مؤمنانو سره کومک او مرسته کول دا به د خدای جل جلاله د رضا لوی سبب ګرځي او الله جل جلاله به راضي کېږي. موږ هم دا خلک نه پېژنو او نه نومونه زموږ زده دي، نه مو لیدلي. بغیر له دغه څخه چې تذکرې و هغه اسنادونه ځینې ثبتوو، راته معلومېږي چې دا خلک دغې نومونه دي. نو بغیر له دغه څخه بل موږ هم هیڅ غرض نه لرو بغیر چې الله جل جلاله راضي سي. نو پر تاسو ټولو مو غږ دی چې خپل غریب وطنوال، خپل غریب هیوادوال، خپل معیوب وطنوال دا هیڅ کله هم مه هېروئ. په یوه پلمه او بله پلمه ورسره مرسته او کومک کوئ. نو موږ به د دوی سره لنډې خبرې کوو. لومړی به پر ټوله هغه خوراکي مواد سموو، برابروو بیا او بیا به انشاءالله د دوی سره موږ خبرې کوو. الحمدلله چې
خوراکي موادو کې وریجې، غوړي، اوړه، چای، بوره، پلمېټ، پیاز، پټاټې، شامپو او دالو، دا ټول شیان تقریبا پکښې کې دي. نو زه به د دې سره به انشاءالله العزیز لنډې خبرې هم لرو او بیا به پروګرام ختمو. ټولو مو غږ دی، د ټولو مؤمنان چې راځي لاسونه سره ورکړو. تاسو د الله جل جلاله مال په افغانستان کې پر خپل وطنوالو، پر خپل هیوادوالو مصرف کړي. زکات د الله حق دی، د الله مال دی، ستاسو سره امانت دی. د الله مال او د الله جل جلاله دغه امانت دلته مصرف کړي. الله جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. او یو تر ټولو مهمه یادونه، په اختر کې خو موږ ته زما ورور چې کوم مریض شو هغه ته مشکل پیښ شو، په هغه دغه لحاظ باندې او پروګرام هم ما رسیدګي ونه کړه چې پروګرام ټوله بشپړ کړم. دغه کوم مؤمنانو چې موږ ته د اختر د قربانۍ لپاره پیسې راستولې وې، د هغوی له پیسو څخه د چا د پیسو څخه 1000، د چا د پیسو څخه 500، د چا د پیسو څخه حتی 1500 افغانۍ، دغه په اندازه باندې تقریبا د اکثرو مؤمنانو پیسې زموږ سره پاتې شوي دي. بغیر له دوه کسانو څخه بغیر نور د ټولو مؤمنانو د چا 1000، د چا 500، د چا 1500 دغسې پیسې زموږ سره پاتې شوي دي. موږ به د هغوی ټولو په نمایندګۍ باندې بیرته خو هغوی ته د پیسې موږ نسو ورکولی، ټرانسفر کولی یې نسو، نو نه د منیګرام له لارې څخه پیسې بیرته دوی ته ځي. د دا ټولو مؤمنانو په نمایندګۍ باندې به دغه ستاسو پیسې موږ په خیریه کارونو کې مصرف کړو. خدای جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. موږ دا مسؤلیت لرو چې تاسو پیسې په خیریه کارونو کې مصرف کړو. قربانۍ چې موږ رانیولې هغه پاتې باقیمانده پیسې چې د کومو مؤمنانو زموږ سره پاتې شوي، هغه پیسې به موږ انشاءالله العزیز داسې خیریه کارونو کې مصرف کړو تر څو الله جل جلاله ستاسو ثواب روزي کړي او زموږ دغه مسؤلیت او غاړې خلاصې شي. بیا یادونه کوو د کوم مؤمنانو چې د قربانۍ په برخه کې زموږ سره پیسې پاتې وي، موږ ټول په خیریه کارونو کې انشاءالله العزیز مصرفوو. نو موږ چې کوم پسونه رانیولې وه هغه ارزانه تمام سوله پیسې زموږ سره پاتې شوې، څه نه څه دغه پیسې موږ غواړو چې د دې په همدغه خیریه نهاد کې په هغه ځای کې چې واقعا ماړو ضرورتمند کسان وي او یا هم بل شي ضرورت یې هغوی کې مصرف کړو. خدای جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. جزاکم الله خیرا. د شملورو وطن، د شملورو وطن، د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د پسرلی سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د پسرلی سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی. د باعزت شملورو استوګن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. په ځان فرض ګڼو ساتل یې، زخمی زخمی دی جوړول یې. باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. رکو نور د نفرت زړی، اراده ساتو لوړې لوړې. رکو نور د نفرت زړی، اراده ساتو لوړې لوړې. ودانولو ته یې هر وګړی ژمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی.
هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی ډیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا ډیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا ځکه احساس هم مزړه دی هم وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د شملورو وطن د شملورو وطن د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلي سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی عزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی په ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځان فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی رکوو نور د نفرت زړې اراده ساتو لوړې لوړې رکوو نور د نفرت زړې اراده ساتو لوړې لوړې ودان ولو تی هر وګړی ژوند دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن ډیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا ډیوې د علم لور په لورا بلو کلی کور په کورا ځکه احساس هم مزړه دی هم وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د شملورو وطن د شملورو وطن د رنګینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی
هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی عزت شمل ورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنګینو ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنګ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی رکو نور د نفرت زړې اراده ساتو لوړې لوړې رکو نور د نفرت زړې اراده ساتو لوړې لوړې دوستانو بیا هم برنامه ته ښه راغلاست. موږ الحمدلله 40 کسان لرو او 40 کسان ته د خوراکي مواد توزیع برابر کړې ده. تقریبا 22 کسان مو یوازې 22 کسان به معیوبین وه 22 کسان دلته اوس موجود که 21 نفره معیوبین تقریبا یوازې دلته شته. نور هم غریبان کونډې یتیمان بېوزله مظلومان دا ټول هغه خلک دي چې واقعا زموږ د یوې هفتې دغه د سروې هغه نچوړ یا هغه خلاصه دغه راوتلې ده چې تقریبا په ټول ښار کې په ګرځېدلي یو او دغه 40 کسان زموږ په ذهن او په فکر باندې چې مستحق او اړمن خلک وه او هغه مو پیدا کړي. د دا حاجي صاحب پښه معیوبه ده دغه دواړه پښې پرېږدي د دغه حاجي صاحب پښه نشته د دغه حاجي صاحب هم پښې معیوبې دغه حاجي صاحب هم پښې نشته دغه حاجي صاحب هم پښې نشته هغه حاجي صاحب نشته ټول بس دغسې حالت دی. څنګه یې حاجي صاحب محترمه؟ والله شکر صحت څنګه دی؟ بیخي شکر دی ژوند په خیر دی؟ بس وضع خدای بس امر څنګه د زندګي؟ زندګي خو بالا بیخي دغسې دغه د خواصه ولا دغسې یو چې ورسره وم چې د یوه څه پوړود بل په غاړه کې وړه چې د بل څه پوړود د بل څه پرون دغه زما د کلي خلک دي یو نفر پروش کال 1,000 کالدار راکړي وي 3 واره تلیفون وکړي ما ته وځي پیدا کړه دا ګورتې مې ول یو ځای ولا کلر بل دغه جناز شهیدان سپین ږیري پوښتنه مې وکړه ما هغه ته مې مال خرڅ د کور شان د خرڅوم د پیدا کوم یو کال چې 1,000 کالدار نو چې ما په کور کې وم 300 200 نه ویل سړی د کومې خوا کړه دغه پرون وړم تلیفون وکړي اخر دې ته پرون وویل ما زه د پیدا کړم ته دغه نفر په شهر سره کړي پروش کال راکړي نو وسو په لاس کې ولا کړم دغسې دغه مو خراب دي د هر یو دغسې د معلول چې دی هر یو دغسې په تور دښت کې خو تا ولې دا غر دی ورسره د افغاني خواري نشته هلکان مو د 15-14 کالو هلکۍ هلک دی په دا کال نه په دا 8 میاشتې د خدای یوه افغاني مزدوري نه ده کړې ولې هغه د سارا خلک د بازار کې نشته چې ځي راځي د لارې کریا ولا کړی نو دغه کمالات مې ده زموږ ګور د یوازې زه نه دا بل دغسې دی بل دغسې د خواري سړی چې سړی نه لري جایداد نه لري بیا دغه 2 خونه سرای ماسته و چې دا مستۍ راکړي الله دې وزنه ورکړي په ګرده کندهار په ښار کې د یوه ولیشن ځکه ولاکلو که نه راس پوښتنه مو وکړه ځای درښیم سکیره درښیم دغه لمبر ګردم ورته معلومات وکړو دلته دی چیرې پروت چیرې کوم ځای و د پلار د نیکم او اوس نشته چې دغسې معیوب وسلو د خدای څخه غواړي دغسې یو کومک لکه تاسې وکړئ الله دې وزنه په جیب په هغه نیا درکړي امین که دا کومک چې دی د بشیر احمد او د دوی فامیلي د دوی زکات دی موږ ته ستر کړی الله دې زکات قبول کړي تاسو سره دې خدای تعالی یې وزنه ورکړي چې دا موږ ولیدلو چې دا نیم پرېږدم دغه پرېږدي دا زه پرېږدم دغه دی هر یو داسې روغ سړی په موږ کې نشته دا چې تا دا 21 راوستلي ګرد دغسې بس الله دې خیر درکړي سلامت اوسې خیر اوسې الله دې اجر درکړي حاجي صاحب ته څنګه یې صحت څنګه دی ژوند په خیر دی څنګه د زندګي شکر دی دا خو نو بیا هم اقتصادي ونه کې تکلیف مشکلات ستا پښې نشته دا څونه وخت کېږي چې دا پښو معیوبیت راغلی دی
په یو اویا کې نو څلور دېرش 1901 یا دغه 1401 ډېر وخت کېږي وه ډېر وخت په کور کې دې وړه شیان درلودله شی مې نه درلودی دغه چې فریاب ومه دغه چې په ورځ د کاري صاحب راغلی دغه یې راسره وکړ زنګ یې راووالي هغه دغه یې مو راغوښتی نو دغه زموږ بیا یو اوته و بصیر په کور کې څو تنه په یاست کور کې 12 کس وو 12 کسان زنانه مو ډېر دي مردانه مو کم دي د کار دپاره سړی نسته شراب دې ستاسو ټولو کارونه سم کړي الله دې تاسو ته اجر درکړي خدای مو خوشحاله ولره بس دعاګانې کوي حاجي صاحب محترمه ته څنګه یې ستا په سترګې کار نه کوي دواړه سترګې یوه پښه وه څنګه یې شکر صحت څنګه دی والله خیریت دی شکر څنګه دی ژوند والله ژوند بس ستړیا ژوند سرپسې دی بالا خو موږ ولاک پرېوتلي مګر ژوند مې د تکلیف ژوند دی بالا خو داسې بریا ماښام دی چې شو خوړل برای ډېر وخوړی بېنډۍ اوس بېنډۍ ارزانه دی اوه دغه بس د پراټې ورسره ګډې کړلې بالا خو اوس مې د بل دوکان یې راوړي هغه اوس مې دا لږ دغه سړي دپاره به دې ته ووایه چې دا اوس څنګه بېنډۍ ورکړي دي راته بالا ګډې دغه دې بس خو بېنډۍ ګي دغه یې کارزانه کړي ګرانې بس بالا خو مجبور یې په کور کې د وړو غوړیو شیان درلودله یا غوړي مې ولاکه درلوده وړله وه وړه وه ښه ځه الله دې تا ته اجر کړي دا ستا حق و درته مو رارسولی دعاګانې کول دا ټول ته هم نه وینې حاجي صاحب محترمه څنګه یې شکر صحت ښه دی د ده هم د حاجي صاحب نه په سترګو باندې وینې نه یې لاس ته او پښه خو به دې نه یې خوښ کړي پښې زه الحمدلله چې پښې دې سمې دواړې سترګې په شهادت رسېدلي یې رسته لاس تر څنګلې لوړ څنګه دی ژوند شکر دی الحمدلله جوړ روغ مشکلات نه لري خیر د مغه زه ټول دوستان ته همیشه وایم زموږ پیغمبر علیه السلام وایي وایي زه چې کله د چا الله پاک چې کله د چا څخه د دوه سترګو نعمت واخلي وایي الله پاک وایي چې زه بل هغه ته هېڅ بدل نه وینم بغیر له دغه څخه چې مستقیم یې جنت ته داخل کړم نو خدای پاک جل جلاله به تا ته دغه اجر درکوي په دې باندې زموږ هېڅ اشتباه نشته که څوک د الله د پیغمبر پر قول باندې اشتباه لري د هغه به کار خلاصي ځکه چې عبدالله ابن مکتوم هغه صحابي دی چې دواړې سترګې یې په شهادت رسېدلي دي نو یې بیا یو وایسته بالوایسته یو بل صحابي راواستوي د الله پیغمبر ته چې ته ما ته دعا وکړه چې دا زما سترګې جوړې شي نو ده بیا ورته وویل ورسه عبدالله ابن مکتوم ته ووایه ورته وازه دعا درته کوم که دغه ستا سترګې جوړې شوې هغه بیا د الله کار دی کې جنت درکې کې نه کېدار خو اوس زه وعده درکوم چې الله جنت درکوي خوښه ستا د دعا درته وکړم که یا کوم وخت کې چې عبدالله ابن مکتوم دا اول واورېدی هغه ورته نه 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 سترګې نه غواړم جنت غواړم جنت غواړم نو خدای دې موږ ته پر دې خپل مصیبت باندې صبر راکړي الله جل جلاله دې موږ څه هغه څه چې موږ کړي دي هغه دغه یو مجاهد چې دلته اوسېږي یا دلته دا د تې وینې بالمشاهده په حضور دا ټول هغه خلک دي چې د دې ملک قربانیان دي پر دې ملک باندې پر دې ملت باندې پر دې اسلام باندې پر دې قرآن باندې پر دې خاوره باندې دا خپل د بدن شیرین غړي ورکړي دي لکه پښه او لاس او سترګې ته بالمشاهده په سترګو ورته ګورې دا یو لا دی نه و چې د مور په نس کې یا نابینا و یا فلج و یا یې پښې نه وې یا لاسونه نه وه دا د دغه ملت و د دغه خاورې و د دغه ملک و د اسلام و د قرآن په دفاع کې داسې سوي دي اجرونه درکړي دعاګانې کوو دا ستا حق و دلته دې چې تاسو ته راستولي دي ښه موږ د دې څه مننه کوو موږ دوی ته دعا کوو موږ مطلب د دې څخه د بیا دپاره د داسې غوښتونکي یو چې زموږ سره یوازې د خپل رب العزت دپاره کومک وکړي کومک به سره کوي الله پاک ته قدرمن وي خدای دې سره راضي شي خدای ته مسپارل یاست السلام علیکم حاجي صاحب محترم ښه یې خیر صحت مو ښه دی جوړ وګورئ ستا پښه که معیوبه ده بله کور مو چیرې دی معلولینو کې سالیان کې سالیان کې څنګه دی ژوند ژوند نو څه درته ووایم هغه 200 کوره خو اوس خو بیخي سره لنګ ولاړ بیا لا هم لوېدلي وو او اوس خو کاروبار هم نشته هېڅ شی نشته او بیا معلولین خو د کار هم نه دي د روزانې هم نه دي څوک روزانه هم نه ورکوي نو په معلولین دا 200 کوره ډېر لوېدلي دي د زړه سوي دي خیر خیرات هر څه پر دوی باندې کېږي خدای تعالی دې دوی ته خیر ورکړي الله دې وزرونه ورکړي هر څوک چې دی چې موږ یې یاد کړي دوی دې خدای تعالی یاد امین چې الله دې تاسو ته اجر درکړي سلامت اوسئ الله دې ورکړي. خیر اوسئ السلام علیکم ستړی مه شه جانې ښه خیرت دی د څو کالو یې دا چا کال خو نو دروس فرېلار ډوډۍ شام پسې راځي ته کوم ځینې ځای پر ځای درې شیطان شوله پلار یې مړ شو دا یې وچاودل
دا یو راپاته دي شل دي چې شورویانو شل کړي دي شل دي راته پروت دي ایونه دي مینه ما په غاړه کې نو څه وکړم څه وکړم و دا خو مجبوریت دی باید راسي نو څه وکړم ها خدای دې ټیټې ودونه درکړي په خدای دې امین کې دا مرسته بشیر احمد او د دوی فامیل کړی د دعاګانې ورته کوه خدای دې غیبي نه راوړي خدای دې امین کې الله تعالی اجر درکړي په دې کې تقریبا څو شان دي ګوره غوړي دي او پیاز پټاټې رومیان او مالګه شامپو چای بوره پلمیټ دال ورجې دا دې څه صدقه چې په خدای دې دا دنیا درته مکمل هغه دنیا الله تاسو د لسی غوړي راوم په لسی نه غوړي شي درکوي او د لسی غوړي خو بېخي کېږي نه ډول ډوډۍ خو والله که تاسو کای وخت سره ډوډۍ رانیسي دا ټولې ډوډۍ رانیسو دا وچه ډوډۍ راته خو به تاسو وایي ځای پر ځای دی راته پروت په دې زمانه ما هغه شهیدان شو اوس نه زما په غاړه کې ولیدل ماینا ولې په پښه پړېد دی په پورته شد صلی الله پاک جل جلاله دې دا ستا د بچیانو شهادت قبول کړي خدای ته اجر درکړي دا ستا حق یې څه د خیر سمه ده جان ما المستۍ دي د زنګوروم برابر بعد راځي بیا در سره یوس سمه ده جانی سلام علیکم ستړی مشه څنګه یې ښه څه کور چیر دی جانی غلغوړې خواته دي الله کې هغه حضرت بلال چې امان وي ښه څنګه دی ژوند ښه ژوند چې تېرېږي ژوند په کور کې د شان درلودله وړه وغواړي وچې وي شیان چیرې به په وله کوم پرون سهار دا مؤمنان راټول په وله کې یا چای وه یا بوره به د هغوی سره ناست الله که شی لسته هغه اوس ډېرې دلته غوندې نږدې دي والله که هېڅ شی لري په هغه څوک ساینس په دا یې دې لري ډیاروی دي څلور الفامې دي څلور سرپدای اوس راکړي دي یو له الله که پر وچه ډوډۍ قدرت لري هغه کار کوي کار که کوو کوي که نه ناست ناست بس دا ستا حق درته مو رسولې دعاګانې ورته وکړه الله دې تاسو ته اجر درکړي مور سلامت اوسئ ګورده په دا غوړو په دغه غوړو مال فشار مور هغه من دوامه د بیا ناتاره ما سره زکام مې ولاکم به شي خور بیا ناتاره ما سره ماخستان مې زو خدای خو پرون غرمه مې خور وای را سره جنگ وای زکام مې مال چې شو کوم وغاښونه لږ به شي نه خورلې ته څنګه یې چې محترم صحت ښه دی شکر دی ستا پښې څونه وخت کېږي چې معیوبې شوي دي تقریبا اته څلوېښت کاله داسې به کېږي په کور کې شان درلود لکه نه څنګه په کور کې د شان درلود لکه نه شان دا غوړي پرون دا خلاص شوي غوړي راوړم ما نفس ښه څو پیسې اوس په جیب کې درسره دي والا خو دغه پیسې لرم والا که په کور کې لرم پیسې دا 200 دي یو نیم سل دي ښه دا پیسې لري ته څو لرې چې صاحب ما ته شان نه وایي چې مال دغه پیسې چې شوی بولې دغه یو سیشن دغه چې دا سل چې که څو بله پر ګډې یا لکه دغه پر شان په ګډې کې دا سلام هغه هم که کریاس وایي دغه پیسې دا ته یو څه دی یو زوی یو په پنځدی دا پنځدی چلیږي دا پنځدی خو ماتې ولته ولاړ سئ نو دغه راوړو ورجې راوړو ورجې دغه دي بلی ورو خدا په ځینې اخلا کوم یا د ورجې دغه ورو دا دوستانو ټول که موږ ته بار وایو زه د واقعا هم دلته به داسې خلک یې داسې خلک به یي چې هغه به 200 افغانۍ په ټوله کور او په ټوله زندګي او په ټوله ژوند کې نه لري یو څوک چې په ټوله کور کې 200 افغانۍ ونه لري ځمکه ونه لري دوکان ونه لري او یو کار ونه لري هغه به خپل زندګي او ژوند څنګه چلوي دغه حاجي صاحب که ستاسو یادي موږ بار تقریبا الحمدلله کومک مو سره کړی دی بیا کوم مرسته و دی راغلی یو خپل پر سر باندې دغه پرون دی وایي چې ما خپل دغه زاړه کالي خرڅ کړي دي پرون لس افغانۍ مې خرڅ کړل بالا مجبوره وم بالا 100 افغانۍ بالا نه کوو په خدای باندې مې داسې 400 سړه ډوډۍ راوړله بالا مو وخوړل د ګټې سړی نه لرو د دغه سړی نه لرو
یتیمان راپسې دي هغه زوی مې چې ایستم ورور مې ولاړه پاکستان خپل پر سر باندې اوس زه خو دغه دوه درې مؤمنان سره په کور کې 9 لاک کولر لرو 9 لاک پنکه لرو هغه چې هغه ګرده د دیوال لاندې شوله ګرده باران وسو و باران و هغه زورور باران و هغه د غونډۍ د خوا ته دیوال ګرده ونړېدې د چرګان یې مړه کړله انسانان هنداره و دا کولر مولر هغه د لانچنه و هغه پسې ونړېده شان ګرده لاندې شوله باره ولاړولو دغه ته د اوضیع ته د خدای واغوانې ولاک کومه کړي طالبان پرې وګرځولو خورا خپل پیسې نه لري نو همدا خو حکومت دغه دی نه چې باید ورګي چا سره کوم بس الله جل جلاله دې د ټولو مؤمنانو د ټولو مسلمانانو کا استاد اوس دغه نړېدلې پاتې دی نو یو څوک چې راولاړېږي خپل د غاړې کالي خرڅي هغه په لاسه پنې په غوښنې سره ډوډۍ رانیسي نور ژوند تاسو خپل وارزوي چې د ژوند څنګه تیریږي او په کوم حالت کې به قرار لري دا ونننې زموږ برنامه ټول دعا کوو ښه داسې دعا به وکړو چې خدای پاک جل جلاله دې دغه حاجي صاحب بشر احمد او دې فامیل ته لا هم ډېرې پیسې ورکړي چې خپل زکاتونه خپل خیراتونه افغانستان امین کې چې پر خپل دغه مظلوم ملت باندې تقسیم او نظر کینې الله دې برکت ورکړي امین کې تر بلې برنامې پر استاذ درنه چوپړ ترازو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو 240 کسان 240 پکیجونه او دغه 240 ملمنو لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د شملوارو وطن د شملوارو وطن د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی د پسرلی سکنی ورور دی ډک لري د یو لور په لور دی عزت شملورو استوګن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې په ځانې فرض ګڼو ساتل یې زخمی زخمی دی جوړول یې باندې تیر شوی خو نړۍ جنگ شل کلن دی وطن دی وطن دی وطن دی وطن دی رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو لوړې لوړې رکو نور د نفرت زړی اراده ساتو